پر اندراب د بېپیلوټ الوتکو ګزمه د بغلان په اندرابونو کې سرچینې وایي چې نفژنده بېپیلوټ الوتکې د اندراب په هوا کې ګزمه کوي. یوه سرچینه وایي چې نن سه شنبه له سهار راهیسې د اندراب پر فضا بېپیلوټ الوتکې د ګزمې په حال کې لیدل شوي دي. سرچینه جوتوي چې د دغو الوتکو ارتفاع زیاته ده او هغوی نشي کولی انځور یې واخلي. په همدې حال کې د مقاومت جبهې یوه غړی وایي د طالبانو له منځه زموږ سرچینې خبر ورکوي چې دغو ګزمو طالبان ورخطا کړي دي. د ویلو ده چې کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمان الظواهري له وژل کېدو وروسته افغانستان کې د بېپیلوټه امریکایي الوتکو ګزمې زیاتې شوي دي. تر دې مخکې د امریکا بېپیلوټه الوتکې د غزني او پکتیکا په فضا کې هم لیدل شوي دي. بل لور ته امریکایي جنرال ډیویډ فیټریوس وایي د دوحې هوکړه په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځېدو لامل شوه. امریکایي جنرال ډیویډ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوحې هوکړه چې له مخې طالبان واک ته ورسېدل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد سیاسي تړون دی. د فیټریوس په وینا د دوحې هوکړه او د 15,000 طالب بندیانو خلاصون په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځېدو لامل شو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو دغه پخواني قماندان په خپله تازه مقاله کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل د دوی د سیالانو د هغو ادعاو تایید دی چې وایي امریکا د ډاډ وړ متحد نه دی. فیټریوس د خپل مقالې په دوام لیکلي هیڅ بشپړ باور نشته چې د امریکا متحده ایالاتونه به بیا ځل افغانستان کې ښکېل نشي. دغه متقاعد امریکایي جنرال په وینا له افغانستان نه د امریکا په وتلو سره نه جګړه درېدلې او نه هم په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا د هغه په باور له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو وتل پر دغه هیواد ناوړه اغېزې پرېښې دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.